علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امیدوارم تاسو ټول په ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د ټیکنالوژي په اړه څه معلومات نه درکوم، بلکې خپل څه معلومات درکوم. هغه معلومات به تاسو په BBC پښتو ویب سایټ کې هم تاسو لولولی شئ. دغه ویډیو جوړېدل مقصد مې دغه رسم مثال غزا نور هغه سړی دا هغه ریپورټر د کوم چې په BBC پښتو کې کار کوي او ریپورټ جوړوي، صحیح ده. نو هغه په یوټیوب کې خپل چینل لري، تاسو یې کتلی شئ. خو د هغه پرته دی په BBC پښتو کې ریپورټر ده او هغه د پښتنو دپاره یو ریپورټ جوړ کړی دی. هغو خلکو لپاره کومو خلکو چې مثال دا پوښتنې لرلې چې څرنګه له یوټیوب نه روپۍ وګټو، لا کوم هغه خلک دي چې له یوټیوب نه روپۍ ګټي، نو تاسو هغه ریپورټ لولولی شئ. په پښتو ژبه لیکلی ده چې په هغه کې یو زه یم او یو رحمت دیوان ده، تاسو ټول به ښه پیژنئ، او د هغه بعد ذبیح الله همدرد چې هغه هم تاسو ټول بالکل ښه پیژنئ. او نو دغه ریپورټ جوړولو مقصد دغه و چې مثال هغه خلک کوم چې مثال دغه نه مني چې د یوټیوب نه روپۍ ګټل کېږي که نه ګټل کېږي، په یوټیوب چینل جوړېږي، څرنګه په مخ کېږي، نو د هغه ټول معلومات پکې لیکلی ده. صحیح ده، یو سړی به دروغ وایي، بل به دروغ وایي، ټول خلک دروغ نشي ویلی. لکه څرنګه چې ما په ویډیو کې ډېر خلک دا کمنټ کله وکړي چې مثال د یوټیوب نه روپۍ ګټل اسانه کار نه ده، لا نه ګټل کېږي. خو زه بېرته په هغه باندې ډېرې ویډیو ما جوړې کړې دي چې دا رښتیا ده او زه په خپله روپۍ ترې ګټم. او دا خلک کوم چې په ډېر زیات سبسکرایبر لري، هغه ټول دا مثال روپۍ ګټي، ځکه دوی خپل وخت ورکوي یوټیوب ته، خپل ویډیو جوړوي. او تاسو خپله فکر وکړئ، که یو سړی یو کار کې فایده نه لري، هغه سړی به ولې یو کال دوه کاله هغه کار کوي او هغه ویډیو به جوړوي؟ ضرور په دغه کې د خلکو فایده ده، خلک روپۍ ځینې ګټي، زه په خپله روپۍ ځینې ګټم. نو داسې نه ده چې خالص زه غواړم او زه روپۍ ځینې وګټم. ما په خپله تاسو ټول معلومات درکړي په یوټیوب کې، څرنګه تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ، څرنګه تاسو هم روپۍ ځینې وګټئ. نو که غواړئ چې روپۍ وګټئ، د ما چینل سره سبسکرایب کړئ او چینل جوړ کړئ. نور معلومات زه تاسو ته په ما چینل په نورو ویډیو کې درکوم، او ما مخکې هم ډېرې ویډیو جوړ کړی د یوټیوب په باره کې. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. نن چې مې کوم معلومات و صرف هغه د ریپورټ په باره کې و، د BBC پښتو په باره کې مثال هغو یو ریپورټ جوړ کړی و. د الله په امان.